شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د میرویس خان نیکه ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. د شهزاده مراد بخش تر قماندې لاندې پوځ د سیلاب په څیر په آبادیو تیریدو او شاته یې کنډواله کلي او سوځېدلي فصلونه پرېښودل. مغولي لښکرې له څو لارو ناهرین او سیغان ته ورسېدې. د نظر محمد خان تر اټکل د هغوی شمېر ډېر زیات و. د توپخانې په شمول یې هر راز وسلې درلودې. زیات پوځیان یې سپاره و. د پیلانو ځانګړی کنډک یې و چې کریغو به یې د انسانانو او څارویو زړونه لړزول. د نظر محمد خان زامنو او د اربابانو رضاکارو سرتیرو ګام پر ګام له هغوی سره جګړې پیل کړي. د بغلان په تخت غوري کې د خلیل الله خان او راجا رایسنګ پوځونه هم ورسره یو ځای شول. په بغلان او کندوز کې څو ځایه د مراد بخش پوځ ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په څو جګړو کې د ډیلي پوځونه پر شا لاړل. څو توپونه یې هم بهرام خان ونیول. مړي ترې پاتې شول، خو د مغولو پوځ خاص نظم درلود. د یرغل ډله به ماته شوه. له ښي یا کیڼ لوري به سمدستي د خوندي پوځ بله تازه دمه ټولی را مخکې شو. مړي او ټپیان به یې ټول کړل، مورچلونه به یې ونیول. نظر محمد خان په بلخ کې و. له لرې یې د جګړې وضع څارله. 4 میاشتې وشوې چې جګړې دوام درلود. اوس یې د جګړې په باب د نهیلۍ خبرونه ډېر اورېدل. ګولۍ او باروت یې مخ په خلاصېدو. له بخارا نه یې چې د څومره مرستې تمه درلوده هغه پوره نه شوه، ځکه خپل سکه زوی سترګې ترې واړولې. دغه مهال یو عجیب وضعیت شو. سهار به یې واورېدل چې د شاه جهان د قماندانانو ترمنځ جنجال راغلی. ماښام به خبر شو چې خپلو پوځیانو یې مورچلونه پرې ایښي دي او تښتېدلي دي. هغه په خپلو کړو پښیمانه و، خو اوس د پښیمانۍ درنه بیه ترې غوښته. نظر محمد خان اصفهان ته هم د تمې سترګې ور اړولې، خو له هغوی هم ورو ورو تمه شکېدله. ارباب مراد پر یوې جګې غونډۍ ولاړ او د جګړې وضع یې څارله. د جګړې په لومړۍ کرښه شنې لوخړې ولاړې وې. د ټوپکو ډزې پرله پسې روانې وې. خال خال د توپ ډزو آن د دوی تر پښو لاندې ځمکه خوځوله. جګړه له کنتوره وتلې وه. د پارېدلو پیلانو هیبتناکې کریغې د جګړې له ډګره تر لرې لرې پورې اورېدل کېدې. ګورګاني پوځونه د بلخ څنډو ته را رسېدلي وو. د ګولیو او باروتو کمی نه درلود. شاته د کابل لارې پرانیستې وې. ارباب مراد د راتلونکي په باب په چورتونو کې ډوب و. شاوخوا سیمې ته یې سترګې واړولې. غموونکې ننداره وه. لرې او نږدې له ډېرو کلیو لمبې او دودونه اوچتېدل. په دې کې دوی ته د سر او مال زیان رسېدو. د مغولي پوځیانو یوازې باروت او ګولۍ وې، خو د دوی کورونه او ککرې ارباب مراد له ځان سره دا محاسبه کوله. سر یې په حسرت وخوځاوه. د نظر محمد خان پیغام پرون ورته رسېدلی و چې نور د جګړې توان نه لري. ارباب پوهېدو چې د دښمن لاسته د بلخ د ورلوېدلو خبره که د ساعتونو نه وي نو د څو شپو خامخا ده. نظر محمد خان ته یوازې د بلخ واکمني مهمه وه. د وطن نه ولس د برخلیک پلوه یې نه درلوده. ارباب مراد پر دې هم پوهېدو چې د پاچاهانو ترمنځ دښمني تل نه وي. هر لوی د خپلې ګټې ارزښت لري. د عام ولس پر سر هر وخت معامله کولی شي. د شاه جهان او نظر محمد خان ترمنځ پخوا هم اړیکې وې، او اوس هم هره شیبه د دې امکان و چې ترمنځ یې څه جوړجاړی وشي. همدې ټکي ارباب مراد ډېر ځوراوه. هغه نه له نظر محمد خان سره دښمني کولی شوی او نه یې پر دوستۍ باوري و. پر دې خفه و چې ولس یې په پردۍ جګړه کې قرباني ورکوي. ارباب مراد ټکان وخوړ او له اوږدو چورتونو راووت. خپل وطن ته یې غږ کړ: رمضانه، په احتیاط لومړۍ کرښې ته ورتېر شه. عمر خان او د جبهې نور رضاکارو قماندانانو ته احوال ورکړه چې ډزې کرارې شوې، دلته راشئ. لومړۍ کرښه تر غونډۍ شاوخوا 1.5 متره لرې وه. په منځ کې باغونه او کښتونه وو. د جګړې لومړۍ کرښې ته پیغام ورسېد. ماښام په یوه کلا کې چې له اوسېدونکو تشه وه، د رضاکارو ډلو 12 تنه قماندانان د ارباب له زوی عمر خان سره د ارباب مخې ته ناست وو. ارباب چې د دوی د مشر حیثیت یې درلود ورته وویل: نظر محمد خان د جګړې د دوام زغم نه لري. کارتوس او باروت هم ورسره نشته.
هغه یې پر زوی عبدالعزیز خان نازېدو، خو له بخارا نه هم لازمه مرسته ورته ونه رسېده. بیا څه شېبه چوپ شو. د چراغ په رڼا کې هڅه کوله د هغوی په څېرو کې د خپلو خبرو اغېز وګوري. له لږ چوپتیا وروسته یې په ګیله وویل: نظر محمد خان پر خپله ژبه هم ونه ترېد. زه داسې نښې وینم چې هغه د ډیلي له ټولواکۍ سره د جوړجاړي په هیله دی. په دې ډول جګړې ته موږ دوام نشو ورکولی، خو دوام به په بله بڼه ورکوو. ټولو په پوښتونکي نظر ارباب مراد ته وکتل. نوموړي زیاته کړه: ګمان کوم چې د شهزاده مراد بخش او نظر محمد خان ترمنځ به څه جوړجاړی وشي. بلخ به شهزاده ته تسلیم کړي، خو موږ به د خپل ولس د خپلواکۍ او عزت د دفاع په لار کې جګړې ته دوام ورکوو. د قطغن یعنې فرخار د رضاکارو مشر صادق خان وویل: ارباب صاحب، تاسو حکم کوئ، موږ هرې قربانۍ ته حاضر یو. حاضرو کسانو په یوه غږ د هغه خبره ورسره تایید کړه. ارباب مراد وویل: موږ دومره توان او وسایل نه لرو، خو سمه او غر راته د لاس د ورغو په څیر معلوم دي. په مطلب مو وپوهېدئ؟ هغوی په پوښتونکي نظر ورته وکتل. ارباب زیاته کړه: له نظر محمد خان سره د بلخ د تخت او تاج غم دی. هغه پوښه خپلې معاملې له موږ سره، خو د خپل ولس د ژوند او عزت اندېښنه ده. موږ ته دغه جګړه د مرګ او ژوند په معنا ده. همدا نن شپه به خپل ټول جنګیالي وشمیرو. ټول به په وړوکیو ګروپونو کې خپلو سیمو ته لاړ شي. یو له بله به احوال اخلو. د شاهجهان پر پوځ به له هر ناو پټي او لښتي نه ګزار کوو، او د خرپ او ترپ جګړه به ورسره کوو. د بغلان 2 ګروپه رضاکار لرو. عمر خان به له 100 تنو سره له هغوی سره لاړ شي. دوی به هڅه وکړي چې د مراد بخش او کابل ترمنځ لارې بندې کړي. دښمن ته د هر ګړنګ او ناو ساتل او د هر وړوکي ګروپ ځپل ناممکن دي. تاسو به وګورئ چې انشاءالله له بدخشان تر مزاره به دښمن تر سختو ګزارونو لاندې د تېښتې لاره ورکه کړي. د ارباب مراد او رضاکارو قماندانانو تر پرېکړې وروسته قماندانان لومړۍ کرښې ته ستانه شول. سبا ته ځای پر ځای لږ جګړې او خورې ورې ډزې وې. ماښام عمر خان خپل پلار ته خبر راوړ چې د بهرام خان او سبحان قلي خان ترمنځ لانجه راغله. پلار یې په اشاره وویل: چې څه خبره وه؟ عمر خان وویل: نظر محمد خان خپلو زامنو ته پیغام استولی و چې له شهزاده مراد بخش سره اړیکه ونیسي او نور جګړه ګټه نه لري. بهرام خان د سولې او تسلیمۍ سره مخالفت وکړ. سبحان قلي له مغولو سره اړیکه ونیوه. نږدې وه لویه لانجه پیښه شي، خو بیا بهرام خان خدای خبر پر کوم لوري لاړ. خبره بیرته سړه شوه. تېر ماسخوتن له بلخ احوال راغی چې نصر محمد خان د میمنې په لور وخوځېد. ارباب مراد خپل زوی او خاص نوکر رمضان ته یو لړ سپارښتنې وکړې او له خپلو 500 تنو وسلوالو سره د البورز غره په لور روان شو. عمر خان له 10 تنو ملګریو سره د هندوکوش ګردنه کوتل ته ورسېد. دا د کابل او بلخ ترمنځ له 2 لارو څخه یوه وه چې پلیو سپرو به پرې تګ راتګ کاوه. عمر خان چې د کوتل سر ته ورسېد، اوږده ساه یې واخیسته. آسونه یې ستومانه او په خولو کې لانده خوشته وو. د کوتل پر سر د شمال سړې څپې دوی اړ کړل چې د لارې ترڅنګ د یو لوی کمره مخې ته لمر ته ایسار شي. هر لوري ته چې څومره سترګې کار کولی شي ګړنګونه دي. تور کمرونه یو د بل پر اوږو سر ایښی او پسې غځېدلي دي. اوږه غر او ترمنځ یې ناونه دي چې شمار یې ګران دی. دلته د آبادۍ نښه هم نشته. د آسونو او پلیو له ګڼو پلونو ښکارېدله چې د ډیلي پوځ پر همدې لاره تګ راتګ کوي. عمر خان له لږ دمې وروسته ملګرو ته وویل: آسونو ته مناسب ځای وګورئ. بیا یې شمال لوري ته لاس ونیو. زیاته یې کړه: هغه لوري ته مناسب ځای وګورئ. که شاته تګ اړ شو نو باید بغلان لوري ته ځانونه وباسو. بیا یې په عمر پوخ سړي ته چې د افسانوي پهلوانانو په شان څېره او بدن یې درلود وویل: رسول خان اکا، ته راشه وګوره کوم ځای راته مناسب دی. هغه په درانه غږ ځواب ورکړ: وراره، د دې ګړنګونو هره ډبره مورچل دی. همدغه د کوتل سر څنګه دی؟ دواړو لوریو ته هم دښمن څارلی او هم مناسب ګزار ورکولی شو. عمر خان چې د لارې پر سر ودرېد، دواړو لوریو ته یې وکتل. د رسول خان مشوره یې خوښه شوه. د دواړو لوریو ته تر ډېره ځایه لاره د دوی تر سترګو لاندې وه. د بغلان اړخ ته 2 ځایه وړاندې لاره معلومېده چې دوی د دښمن شمېر هم معلومولی شوی. د پروان پر لور مخ ځوړې لاره تونده وه. عمر خان وویل:
اکا مشوره دې ډیره پر ځای ده. ته ګوره دلته چې 2 تنو مورچل نیولی وي زر تنه نشي پرې ورختلی. رسول خان د لاندې سیمې اوسیدونکی او د خپلو رضاکارو جنګیالیو مشر و. ګورګاني پوځ ته یې زړه له غوسې پړسېدلی و. کابو 2 میاشتې وړاندې یې ګور مېرمن او یو 2 کلن لمسی وروژلي وو. لویه کلا او فصلونه یې ورته سوځولي وو. بیا عمر خان وویل وراره د آسونو لپاره ډېر مناسب ځای د خړ کمر ناو دی. بیا یې د بغلان لوري ته لاندې کوم 500-600 متره لرې یوې اوږې ته لاس ونیو. هغه اوږه وینې تر هغو 100-200 متره لاندې چینه ده، خوږې اوبه لري. موږ ورته د خړ کمر ناو وایو. د پسرلي په موسم کې موږ کورنۍ څاروي دلته راولو. د شپې تېرولو ځایونه هم لري. عمر خان ویل آکا داسې ځای وي چې که د دښمن شمېر زیات وي موږ پکې ایسار نشو. رسول خان په خندا ویل وراره دې ته مې پام دی. له خړ کمر ناو له لاندې سیمې ته 2 لارې تللي دي. وروسته رسول خان اکا دغه مشوره هم د ټولو خوښه شوه. دوی د کوتل له سره خړ کمر ناو ته راښکته شول. د شپې تېرولو لپاره یې د سیمې د پوندو ځایونه صفا کړل. شپه تېره شوه. سهار دوی بیا د کوتل سر ته وختل. تنکۍ غرمه یې د بغلان لوري ته یو وړوکی کاروان ولید. کاروان چې د غره تر بله اوږه راواوښت صفا معلومېدل. 11 آسونه وو چې پر 2 یې د سپرو پر ځای بارونه معلومېدل. یو ساعت وروسته کاروان له وروستي کنډوه راواوښت. چې څومره د کوتل سر ته نږدې کېده دومره د عمر خان او رسول خان دوی زړونه په سینو کې ډېر درزېدل. اوس له ورایه ښکارېدل چې 9 تنه وسلوال دي. تورې ټوپکونه او پوځي جامې پرې دې ګواه دي چې د شهزاده مراد بخش کسان دي. یو پر سپین آس سپور یې په مخ کې روان و. هغه په خړه کرتۍ له ستوريو او پټو ښکارېدل چې د دې کاروان مشر دی. عمر خان چې له رسول خان نه 2 ګامه لرې و لږ هغه ته ورنږدې شو. ویې ویل آکا 9 تنه دي، مقاومت نشي کولی، ژوندي به یې ونیسو، احوال به ترې واخلو. هغه چې د کسات په جوش کې ورته وویل پرې مږده چې زړه مې پرې یخ کړم. تر وژلو یې ژوندي نیول راته په ګټه دي. ډېر رازونه ترې اخیستلی شو. چې ژوندي یې ونیسو بیا یې کله وژلی شو. زما د کورنۍ کسات. عمر خان ورته ویل آکا د هغوی کسات به خامخا اخلو، دا خو وروستی کاروان نه دی. رسول خان اکا په نه زړه راضي شو. بیا عمر خان خپلو ټولو ملګریو ته حکم ورساوه چې هغوی به ژوندي نیسو. چې سپین آس د کوتل سر ته تر 10 ګامه رانږدې شو، عمر خان او رسول خان له ټوپکو سره په مخه کې ورته ودرېدل. غږ یې پرې وکړ وسلې وغورځوئ، که شور وخورئ ټټل به مو خربیل شي. سپاره حق پاک شول. یو تن یې له منځه غوښتل د آس مخه بیرته وګرځوي. عمر خان یو ډس پرې وکړ چې ګوله یې له غوږ سره تېره شوه. هغه له ورختایي د آس له شا ځان راوغورځاوه. ټوپک لرې ترې ولوېد. سپاره وپوهېدل چې په دام کې لوېدلي، لاسونو پلي شول او وسلې یې وغورځولې. تر ماسپښین پورې دوی ټول د خړ کمر ناو پر چینه راټول وو. د کاروان قومندان عثمان بیک د مراد بخش خاص سړی و. د دوی له خولې یې واورېدل چې یوه اونۍ وړاندې مراد بخش له خپلو پوځي قومندانانو سره د بلخ شاهي ماڼۍ ته ننوت. عثمان د بلخ د فتحې زیری او د شاهي ماڼۍ او وریښمینې غالۍ راوړې وې چې د ډیلي دربار ته یې ورسوي. په راتلونکې یوه اونۍ کې 3 ځلې همدغسې وړوکي کاروانونه د دوی لاسو ته ولوېدل. وروسته یې د مراد بخش د پوځ 14 کسیز ګروپ د سوات د یوسفزیو پښتانه وو. هغوی د مراد بخش د هندي پوځ له یوه ګروپ سره لاس او ګریوان شوي وو چې 15 تنه یې ترمنځ وژل شوي وو. په دې ګروپ کې 2 تنه ټپیان هم وو. څو ورځې وروسته د ارباب مراد وړاندوینه رښتیا شوه. له بدخشانه تر بلخه د شهزاده مراد بخش پوځیان تر غلچکي بریدونو لاندې راغلل. د 1 میاشتې په تېرېدو د هند ګورګاني پوځ دومره تر ګوزارونو لاندې راغی چې اړ شول په بلخ او بدخشان کې 2 ځایونو ته راټول او دفاعي حالت غوره کړي. دغه مهال نظر محمد خان له میمنې او زوی عبدالعزیز خان له زرګونو ازبکو پوځیانو سره له بخارا نه راواوښت. سره له دې چې د ډیلي د زرګونو پوځونو او درنو توپونو پر وړاندې د نظر محمد خان او عبدالعزیز پوځ په نشت شمار و، خو د ارباب مراد د نامنظمو وړوکو ډلو غلچکي بریدونو له مغولي پوځونو لاره ورکه کړې وه. د شهزاده مراد بخش غرور مات شوی و. امیر الامرا علي مردان خان، نجابت خان، د راجپوتو قومندان بټیل داس، د خوندي ځواکونو قومندان خلیل الله خان، راجا رای سنگ او راجا جیرام ټول له یوه نوي حالت سره مخ شوي وو. دوی د بلخ د فتحې په ویاړ له ټولواک شاه جهان نه ډېر لوی انعامونه اخیستي وو.
خو اوس له داسې دښمن سره لاس او ګریوان و چې نه یې په چاره پوهېدل او نه یې د داسې وضع اټکل کړی و. څو میاشتې کېدې چې د بلخ په شاهي ماڼۍ کې د نظر محمد خان په ځای د ډیلي مغولي شهزاده مراد بخش اوسېدو. د ماڼۍ ظاهري ځل بل له نوي واکمن سره ډیر زیات شوی و. وسلوالې منظمې پهرې زیاتې شوې وې. د دکن او راجستان د مشهورو سندرغاړو او نڅاګرو ډلې پکې پنډې وې. د شراب او شباب لوبې پکې تودې وې. خو چې کله د شهزاده مراد پر پوځونو بریدونه ډیر شول، د شاهي ماڼۍ خرمستۍ او میلې هم ورسره پیکه شوې. شهزاده مراد بخش یوه ورځ خپل قماندانان راټول کړل. د شاهي ماڼۍ په لوی دیوان کې د ډیلي د ټولواکۍ نومیالي پوځي مشران راټول شول. دوی هر یو عمر په جګړو کې تیر کړی و. له بنګال او دکن تر کشمیره، له کندهار تر بلخه، د جهانګیر او شاهجهان د پوځ بریاوې د همدې قماندانانو پر مټو ګټل شوې وې. په زرګونو کلي یې له خاورو سره برابر کړي وو. په لسګونو زره عام خلک یې د دښمن په نوم وژلي وو. د لوټ او تالان داسې داستانونه یې پرېښي وو چې چنګیز به په قبر کې ورته ګوته په غاښ شوی وي. خو دوی چې تر هندوکش دې لوري ته راوښتي وو، له یوه داسې ولس سره لاس او ګرېوان شوي وو چې هر کس یې د خواجه نظام، ایمل خان او پیروخان په څیر وو. د شاهي تالار چوپتیا ښودله چې د پیلانو، درنو توپونو او زرګونو پوځیانو خاوندان د وخت له ستر ازمایښت سره مخ دي. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د میرویس خان نیکه د ناول دا برخه مو همدومره وه. د یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس سپارو. ښه وخت، ښې چارې.